هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد وکړي هېواد مټین غښتې دی بچو هڅې پیل د جوړېدو. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا. صدق الله وصدق رسوله الكريم. گر نبودی قصد جوزا خدمتش، گر نبودی قصد جوزا خدمتش، کس ندیدی برمیانی او کمر، کس ندیدی برمیانی او کمر. د افغانستان د اسلامی امارت د پوهنې وزارت محترم قدرمن وزیر صاحب سید حبیب الله آغا او د عالی تحصیلاتو وزارت مالی او اداری معین محترم اجافی صاحب او د پوهنې وزارت مرکزی ټولو رئیس صاحبانو ته بلکې د غونډې ټولو برخوالو ته لومړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تقدیموم. محترمو، زیات خوشحالی، زیات خوشنودی او د افتخار جای ده چې نن ورځ له موږ تاسو سره د یو پرمختګ په غونډه کې د موږ تاسو محترم وزیر صاحب، د کابینې غړي، رئیس صاحبان او د معارف ټول ملګري شراکت کوي. محترمو، تاسو پوهیږئ چې د هر هیواد یا د هر نظام یا د هر دولت یا د هر امارت یا د هر ادارې مرکزی محور او مرکزی نقطه او د هغې د قلب حیثیت هغه معارف لري. که معارف په هر هیواد کې فعال ول، که معارف په هر هیواد کې تقویه ول، که معارف په هر هیواد کې با کیفیت ول، نو د نظام ټول ادارات به بیا با کیفیت وي. ځکه موقوف علیه، محتاج الیه او د دې ټولو اداراتو مصدر همدغه معارف ته. له معارفه ما او ته هغوی ته پرسونل استخداموو. که د ما او ته عالي تحصیلات دي، که د ما او ته صحت عامه ده، که د نظام وزارت داخله ده، که د نظام وزارت دفاع ده، که د نظام استخبارات دي او که نور نهادونه دي، د ټولو لپاره دارومدار معارف ته. که معارف یو هیواد کې فعال ول، نو هغه هیواد به هم په ټکنالوژي، هم په عصري علومو، هم په دیني علومو فعال وي او د هغې هیواد به په هر وخت کې د معارف په توسط باندې دفاع کیږي او یو متجاوز به په هغې باندې د تجاوز سترګې نه را پورته کوي، ځکه خو معارف یې فعال. الحمدلله ما او تا نن په معارف کې 10 میلیونه زده کوونکي لرو. دا 10 میلیونه زده کوونکي که ما او تا با کیفیته په عصري علومو سنبال، په دیني علومو سنبال، د هغوی عقیده اصلاحي او وطن او نظام اسلام ته وفاداري، هیڅوک نشي کولی چې بیا په دې هیواد باندې راسي. ما او ته سابقه لرو، ما او ته مخته یو شاهد لرو، ما او ته داسې اسناد لرو چې په هر وخت چې کوم اشغالګرو په دې هیواد باندې اشغال کړی یا یې د اشغال قصد کړی، د هغوی دفاع چا کړي؟ د هغوی دفاع معارف کړي، د هغوی دفاع تعلیمات اسلامي وکړي، د هغوی دفاع تعلیمات عصري وکړي. ما او تا ولیدل د ما او تا بندیخانې
د اشغالګرو بندیخانې د اشغالګرو بمبار د ما او تا مدارس او په مکاتبو ځکه دوی پوهېدل چې د ما له دې وطنه به دفاع یا د ما مقابل کې همدغه کسان راپورته کېږي او ومو لیدل چې الحمدلله قوي دفاع د افغانستان او د اشغالګرو ته سخت شکست همدغه معارف همدغه شاګردانو همدغه طالبانو ورکړو د ما او تا نظام د خارجان هغه د طالبانو په نامه تعبیروي یعنی طالب هغه چې طلب د علم کوي نو خو معلومه ده د معارف یو وګړی ده د معارف یو شاګرد ده د دې هېواد یو شاګرد ده نو ما او تا باید کوشش وکړو چې زیات متوجه واوسو تر څو د ما او تا معارف فعال وي که مو معارف فعال وي ټولې ادارات به د ما او تا فعال وي او ټولو اداراتو ته به ښه روزونکي ښه زده کوونکي هغه استخداموو او دا هلته کېږي د معارف ښوالی د معارف بهتري هلته ښه کېږي چې د ما او تا د معارف کیفیت بهتر وي ځکه دا کیفیت که ما او تا ښه کړو د کیفیت ښوالی عقلا او نقلا په یو شي کې مؤثر تمامیږي کمیت ګورئ مؤثر نه تمامیږي که ما او تا نقلا وګورو نقلا هم په اشیاو کې کیفیت مؤثر ده الله تعالی فرمایي الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله تعالی مرګ او ژوند پیدا کړی د دې لپاره چې تاسې وازموئ چې کوم یو د تاسې احسن عمله نیک عمل کوي ګورئ الله تعالی اکثر عملا نه ده ویلی الله تعالی اکبر عملا نه ده ویلی معلومه ده په اعمالو کې حسن ته ضرورت ده په اعمالو کې کیفیت ته ضرورت ده په اعمالو کې کیفیت ته کمیت ته ضرورت نشته او کیفیت ته ډېر ضرورت ده هغه عمل چې مقبول وي نسن هغه عمل چې مقبول وي الله تعالی ته هغه عمل ده چې د هغوی کیفیت برابر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وایي و الیه یصعد الکلم الطیب الله تعالی ته پورته کېږي الله تعالی ته مقبولېږي د هغه مقاماتو د مقبولیت ته رسېږي کومې کلمې هغه کلمې ښې دا یې نه ویلي و الیه یصعد الکلم کثیر کثرت یې نه وویل نو ګورئ نقلا دا ثابته ده چې کیفیت ته زیاته توجه ده او حسن وقوبه هغه په کیفیت راځي که کیفیت بهتر ول نو هغه حسن لري که کیفیت خراب ولو نو په هغوی کار کې په هغوی شي کې بیا قبحه ده نو زیات مو تاسې متوجه باید کیفیت ته سو هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هېواد مټین غښتې دی بچو